خبر مسلمیار هم امارات ته ورسید. اشرف غنی د راتګ په هکله تازه پرمختګ راغی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوا کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې افغانستان څخه ځینې سیاستونه نشي کولای وزي او شکایت کوي چې دوی یو ډول قید شوي غوندې دي. خو پرون بیا د مشران جرګې او پخوانی مشر اشرف غنی نږدې کس هیواد څخه ووت او متحده امارات ته ولاړو چیرته چې اوس مهال اشرف غنی اوسیږي. ځینې امریکایي مشتون خبريالان ویلي چې د مسلمیار په هلته اشرف غنی سره لیده کاته ولري او د پخوانی حکومت سیاسون سره نرم چوي دی. مثال په ډول تیر ورځ محقق ویلي چې طالبان حکومت پر وړاندې هیڅ ډول وسلوالې مبارزې طالبان نه کوي. نو فکر کوي چې طالبانو افغان سیاستوال راټولول او په خلا کولو پلان لري. په داسې حال کې چې اشرف غنی ورور هم په اماراتو کې دی او د غنی سره تازه انزور خپور کړی دی. مسلمیار او غنی لیده کاته کېدای شي د افغانستان هغه د راتګ پروسه چټکه کړي. نو ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خپل ویډیوګان لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.